له پاکستان وروسته ایران هم د افغانانو په وړاندې خپل ظالمانه چلند اختیار کړ. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ایراني چارواکي وایي نور هغه کډوالو ته په خپله خاوره کې د اوسېدو اجازه نشي ورکولی چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. په امنیتي چارو کې د تهران د والي مراسیال ویلي دوی پرېکړه کړې چې په دغه ښار کې د ټولو بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. محسن نایبي ویلي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول فشار ته غاړه کېنږدي. د ایرنا د خبري اژانس راپور له مخې نوموړي د پلازمینې تهران د امنیتي چارواکو په غونډه کې ویلي چې د دې وروسته به له اسنادو پرته هیڅ بهرني وګړي ته اجازه ورنه کړي چې دغلته پاتې شي. نوموړي له ټولو امنیتي کسانو غوښتي چې دغه کسان دې ونیسي او ژر تر ژره د له پولو واړوي. ایرنا په خپل راپور کې زیاته کړې چې د کډوالو بهرنیو وګړو په چارو کې د ځانګړې ادارې سرپرست او مشر احسان خیدري هم ویلي چې د بې اسناده کډوالو د ایستلې چارې چټکې کړي او ډاډ یې ورکړی چې د وروستي بې اسناده کس تر ایستلو به دغه لړۍ روانه پاتې شي. خیدري همدغه رنګه زیاته کړې چې د ایران دا کار د قانون د 181 مادې له مخې ناقانونه وګړي نشي کولی په دغه هیواد کې کار وکړي او هر چا چې بې اسناده کډوالو ته د کار زمینه برابره کړي له هغوی سره به قانوني چلند وشي. له دې وړاندې پاکستان هم په ډېره کمه موده کې بې اسناده افغان کډوالو ته له پاکستان څخه د وتو اعلان کړی و. سره له دې چې د دغو دواړو هیوادونو دغه کړنې د نړیوالې کنونسیونونو او د کډوالو له قانون سره په ټکر کې دي، خو د دغو هیوادونو چارواکي وایي چې دوی په خپله خاوره کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو له امله اړ دي چې دغه کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي. که څه هم چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو او د بشري حقوقو سازمانونو د اعتراض غږ ورته کړی، خو تر دې مهاله دغو دواړو هیوادونو پر دغو غوښتنو غوږ نه دی ګرولی.